بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وطنوالو، دوستانو، ورونو خوندو، محترم لودین صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. درانه صاحب ته سلامونه بیا او همدې لارې نه ټولو وطنوالو ته خپلې نیکې هیلې او له مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او د جمعې مبارکه ورځ یې په خیر دلته پیل کړي او په وطن کې اخر ته یا ماښام ته رسولي. ډیره مننه. دوستان محترم، جمعه مبارک برتان میخوایم. بعد از تقدیم سلام ارزومند هستم که چند لحظه که همراه ما هستین باعث خوشی شما بگرده و همچنان آرزو دارم که پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین. این پروگرام 35 در سلسله ذهنیت سازی سال هست که شما را خوش آمدید میگیم و انشالله که پروگرام به همکاری محترم لودین صاحب بخیر به پیش میبریم و به تشویق شما. ډیره مننه درانه صاحب. دا خو بس د ټول وطن پروګرام ده او د ټولو په خیر ده او د سلام او د فلاح په لوري باندې د موږ او تاسو د منزل مقصود همدغه ټاکلی ده. په ګډه به سره مخ ته ځو د خپل توان او وس مطابق. دغه دوستانو، دغه د موږ 15 پروګرام د په دغه سلسله کې او د لودین صاحب د تا په اجازه به موږ دغه سلایدونه شیر کو چې دوستان وکولی شي او موږ هم وکولی شو د سلایدو په هدایت باندې همدغسې په مخ لاړ شو. نو سمه ده. نو موږ په دغه اشتهاري پروګرام کې بیګام په دې باره کې وویلې موږ یو نوې سلسله شروع کوو سرلنن نه او دغه لپاره دغه مقدمه به د ما په نظر کوي چې داسې یو ښه محتوا ورته برابره شي چې موږ په کومه لار روان یو، چیرته ځو او ولې دغې خواته ځو. او رښتیا هم دغه بنیادی سلاید یا کلیدي سلاید چې موږ همیشه د وطنوالو مخ ته دا راولو او دا یو عمومي نقشه ده که چیرې موږ غواړو د سلام او د فلاح په لوري باندې وړاندې لاړ شو. دې په هره ساحه کې ډېرې خبرې دي چې ګنجایش لري او د هر مسلک مطابق ګنجایش لري. که علما دي، که چارواکي دي، که د ساینس او د اجتماعي علومو خلک دي او که څوک پخواني چارواکي او جمهوریت په اصطلاح یا امارت او پادشاهي او ټول خلک په یو شکل باندې دغه ساحو کې مملکت یا ټولنه یا خپله په هر صورت دا یو انساني موضوع ده. دا انساني موضوع ده او د دې لپاره ده لودین صاحب چې که غواړي امارت قوي کې هم کو استعمالولی شي او که غواړي جمهوریت راولي هغه هم استعمالولی شي. په خپل ذات کې دا یو وسیله ده، دا لکه یو توپک او قلم. کچ قلم وي د قلم نه غیر خراب استفاده کیږي، که خوش قلم وي دغه نه ښه استفاده کیږي، اما قلم په خپل قلم پاتې کیږي. او رښتیا هم نو یو تعداد محتویات ډیر واضح پیغام لري او په دې باندې موافقه راتلای شي چې یو انسان په طبیعي لحاظ لکه څنګه چې موږ تاسو په پخوا ویلې چې د محتاجي له ساحې نه ژوند پیل کیږي، یعنی په نورو وابسته وي او هغه ضرورت دې ته لري چې په هغه باندې پانګونه وشي، د هغه باندې کار وشي تر څو هغه خودکفایي ته ورسیږي. په خودکفایي نه وروسته د حاصل او د فلاح او سلام ساحې ته رسیږي. دا یو طبیعي سیر ده د زندگی. حتی نباتات هم داسې دي، کله چې کرل کیږي کښتونه زراعت بالاخره د ثمر خواته رسیږي. انسان هم همدا رقم ده، ټولنې همدا رقم دي. خو بعضې ټولنې کله چې په دوامداره توګه د محتاجي ساحه کې ساتل کیږي یا عملته پاتې، هلته یو څه شی شته، یو څه کمبودونه شته یا څه خنډونه شته دا دوامداره ساتل شوي. نو د دغه شناخت او پیژندنې لپاره موږ تاسو دا پروګرامونه پیل کړي دي انشاءالله چې نن به په همدغه مسیر کې وړاندې ځو. نو
موږ وویل چې که چېرته موږ د محتاجي په ساحه کې یو، موږ ته په لار کې خنډونه دي. نو دغه اوله حصه د سلاید څنګه داسې زر زر په خپل سر ځي. وتښتېد. هغه ډېر مهم سلاید داسې هغه موږ ته د محتاجي ساحې حالت راښيي اسانه توګه باندې. نو دا د محتاجي په ساحه کې دلته بیرته هغه راولم، هر خنډ لوی برېښي ځکه چې هغه د موږ وجود او ذات او اندازه مقابل د هغه خنډ کې کوچنی ده. هر وخت چې موږ د ځینې کارونه وکړو، ځان تربیه کړو، تعلیم او تربیه مهارتونه په لاس راوړو، د موږ ظرفیت زیاتیږي، د موږ قوت، د موږ ذات لویږي او هغه خنډ بیا ډېر کوچنی برېښي. یعنی دا ښه تجسم د موضوع ده چې دوستان په اسانه توګه په هره سطح د پوهې کسوي محتوا کې دې باندې پوهېږي. خو لږ څه عمده خبره دا ده چې ځینې خنډونه داسې دي چې هغه فزیکي بڼه لري. ډېر خلک په لاره کې یو تیږه راولیدلي او بیا هغه یو نفر یې نشي ایسته کوی، څو نفره خپل یو توان سره یو ځای کې او تعاون وکړي، هغه لرې کړي، یو لوی بار یا دروند بار لرې کړي، نو هغه قوت پیدا کوي تر څو هغه لرې شي. خو بعضې خنډونه داسې دي چې هغه په ذهنیت او علم او پوهې خنډونه دي. نو څو کاله مخکې کورونا مرض راغلی، ډېرو خلکو ته خنډ و، په دې خنډ لاندې سول، ډېر زیات خلکو ژوند بایلود. اما کله چې خلک لاس په لاس هغه علما یا د اهل د فن بالاخره یې واکسین او دواوې منځته راوړې. یعنې پخوا زمانو کې داسې ډېر مرضونه چې اوس هغه له منځه تللي دي، ډېر کتلوي ډول باندې به یې ډېر ولسونه له ستونزو له مرګ و میر سره مخامخ کول یا معیوبیت سره به مخامخ کېدل لکه پولیو. اما اوس هغه توان یا کپاسیټي رامنځته شوې ده چې د دې ناروغیو نه، له دې خنډونو نه د ژوند نه خلاص شوي. یا مثلا د زراعت په لحاظ باندې موږ ډېرې ځمکې لرو، اوبه لرو، خاوره لرو، هر څه لرو، اما بعضې ملکونه دلته دي ډېر واړه ملکونه دي او زراعت او مالداري او دا دومره مخته تللې ده چې هغوی نور ملکو ته د زراعتي توکي صادروي. رښتیا اوس مثلا موږ زه چې په افغانستان کې په مکتب کې وم، بلجیم یو ډېر کوچنی هېواد دی، د افغانستان د یو ولایت په اندازه مساحه لري. موږ ته به لیلیې ته د بلجیم نه دغه پنیر او دغه شیان به راوړي وو، موږ ته به یې راکول د ګیز د چای سره. دغسې خبره پکې موجوده ده په دې کې. دا وړتیاوې او اړتیاوې د موږ او تاسو د پروګرام یوه برخه ده. هغه به دوستان عمومي اشتهاري سلاید کې همیشه ګوري چې د اړتیاوو سره وړتیاوې تړلې دي، چې کوم وړتیاوې رامنځته شي نو اړتیا څه کېږي، هغه بیا رفع کېږي پرې. نو موږ دغه سلایدونه موږ فقط د محتوا او د مقدمې لپاره زر زر راوړو چې هم حافظه تازه شي او په عین وخت کې یو بنسټ او محتوا د دغه نوي شیانو لپاره برابر شي. موږ دغه سلاید هم وویلې چې هره ورځ موږ د خپل بینګ، د خپل ذات او وجود د ودې لپاره کار وکړو او ډېر کم هم د خپل کردار د ښه والي لپاره کار وکړو. په نتیجه کې هغه د موږ پایله او حاصل د موږ یو د بل سره ضرب خوري او ډېر زیاتیږي. دا یو فورمول ده چې کولی شو موږ په خپل ژوند کې استعمال کړو او د هغه نتیجه ډېر زر موږ ته معلومیږي. یعنی دا بینګ او ډوینګ یا وجود او کردار په وجود کې یو څه بهتري راوستل، ولغه سره سم کار کول، دا څو چنده پایله باندې اثر لري. او موږ او تاسو په خپل دین کې هم داسې لارښوونې لرو چې الله تعالی څو چنده ثواب یا نتیجه پې مرتب کړي دي یو نیک عمل باندې. رښتیا هم بل سلاید چې موږ هغه کړی وو، هغه دغه سلاید دغه د کمپ مثلث چې په دې کې موږ ارتباط او هغه اړیکې چې د
پوهې او د دانش له منځ، د مسؤلیت له منځ او د کنټرول له منځ، په دې باندې موږ خبرې وکړې. موږ غواړو د دغه هر سلاید نه یو یا دوه شیان را وغواړو. هغه د تیر سلاید نه که دلته وګورو، دغه د دې لپاره چې موږ وده وکړو په دې باره کې غواړو د دغه سلاید نه واخلو، او د دغه سلاید نه دغه واخلو چې موږ په څه رقم سره ځان لویولی شو، ظرفیت هم زیاتولی شو. په دغه رقم سره په مخ لاړ شو، په څه رقم سره موږ مسؤلیت خپل قبلولی شو، مسؤلیت د موږ زیاتیږي په یوه ساحه کې، په دې رقم سره چې د موږ پوهه او دانش زیات شي، او بعد له هغه نه په هغه ساحه کې موږ کنټرول ولرو. او رښتیا هم بل دغه سلاید موږ ډېر وارې په دې باندې بحث کړی چې خدای پاک موږ ته څلور نعمتونه راکړي چې په دغه د مځکې په کره کې تنها انسان دغه څلور واړه په عین وخت کې لري. نور هیڅ مخلوق دغسې څلور نعمتونه خدای پاک نه دي ورکړي مګر انسان ته یې ورکړي، چې هغه عقل ده، ځانپوهي ده، تصور او خلاقیت ده، آزاده اراده ده او وجدان ده. او هر وخت چې موږ دا څلور واړه استعمال کو، نو هر حادثه او واقعه چې پیښیږي د موږ په مخ کې او دغه په مقابل کې موږ یو جواب ولرو، هغه جواب د دغو څلورو نعمتو د استعمال په اساس باندې داسې یوه پایله او یو حاصل موږ ته راکوي چې دغه مسؤلیت موږ په خپله اخیستی شو، په بل چا باندې نه اچو. نو یوه بله خبره هم ده چې دغه څلور واړه استعدادونه یا وړتیاوې چې موږ ته الله تعالی راکړي او په څنګ کې د دې د استعمال یا د کارونې اختیار او ازادي راکړي چې د دې نو او دا وړتیا هم داسې دا کپاسیټي یا ظرفیت یا وړتیا هم لري چې دا عقل، ځانپوهنه، تصور او خلاقیت دا همدارنګه د آزاد ارادې لپاره اصول او وجدان خو هغه دننه د ارزونې یو طبیعي ځای ده. دا د لوړتیا او د قوت د زیات قوت اخیستلو یا د توانمند کېدلو وړتیا لري. دا داسې شیان نه دي چې په یوه سطح کې واقع دي او هغه هېڅ نمو انکشاف نه کوي، بلکې که په دغو شیانو پانګونه وشي نو موږ د دې وړتیا پیدا کوو چې دغه ازادي او اختیار او تصمیم او پریکړې په رڼا کې سرته ورسو. یعنې دا په قسم د یو تخم د موږ په وجود کې شته، هغه تخم ته که په کافي اندازه اوبو منابع ورکړی شي، هغه تخم حاصل راځي. نو اوس که چیرې موږ په دغه سلاید کې ډېر شیان اچولی شو، یعنې زموږ مخاطبین اکثرا داسې دوستان او خویندې ورونه دي چې دغه سلاید کې خپل شیان او خپل پلانګذاري کولی شي که نه. مثلا که واقعیات داسې په ټولنه کې چې فقر و بیچارهګي او بیکاري ده او نتیجه کې هماغه د تولید کمیږي، خلک نور هم لا په فقر مشکل کې ګرفتاره کیږي، یا مثلا مریضي ده، کومو شیانو باندې دلته سرمایه گذاري وشي او په د واقعي په ساحه کې کوم ظرفیتونه او وړتیاوې یا فرصتونه موجود دي چې هغه نه ګټه واخیستل شي. نو دا یو ډیر مهم سلاید دی د دوستانو د اهل فن یا د هر څوک چې په هر سطح کې دغه درې څلور سلایدونو نه ډیر مطالب اخیستلی شي او یو د بل متمم دي دوی. رښتیا، او دا باید ووایو چې دغه ټول شیان د موږ په شرقي فلسفو کې موجود دي، اما داسې په دغه وخت کې په دغه پیړۍ کې څه رقم سره ظهور کړی ده. یو نفر په نوم د سټیون هارکوي، هغه ډېرې مطالعه کړې او یو کتاب یې لیکلی په نوم د 7 Habits of Highly Effective People. دغه فورمول یې هلته کې اچولی ده او موږ د هغه نه نقل کوو، یعنې هغه ماخذ باید ذکر شي د ما په نظر باندې چې اعتبار او اعتماد د هغه په لاس کې. او واقعا دغه د موږ یعنې خلاصه ووایو چې دا ورځني عادتونه د موږ چې دي چې هغه کله کله اتومات شوي دي که نه. د عادتونه اول
جوړېدو کې لږ څه هغه لري، وخت غواړي، اما کله کله چې بیا دا عادت ډېر تکرار شي، اتوماتیک شي، بیا د موږ د ارادې نه په غیر هم خپله بس خپل کار کوي. د دې کبله د موږ دغه نتایج او حاصلات چې ګورو، یا د نتایج خپله بیا د بعضې واقعو لپاره زمینه برابري، یو سرکل جوړیږي په ټولنو کې د ځینو شیانو یو نتیجه د حاصل سبب د دې کېږي. که مثلا یو څوک ناوړه خواړه وخوري، نتیجه او حاصل یې بعضې مریضیانې دي. دا مریضي سبب د دې کېږي چې بیا یا مثلا یو ملک کې جګړه پیښه شي، یو کنفلیکټ په ښه توګه باندې هغه ته تعامل ورسره ونه شي، جګړه پیښه شي، جګړه بیا نتیجه او حاصل یې ډېر صدمې او مشکلات راولي. هغه سبب د نورو واقعي ګرځي، مثلا د مداخلو ته زمینه برابروي، وسلو ته زمینه برابروي. نو دا سلایدونه ډېر مهم دي ګراني صاحب. یا دغه کلیانې، موږ زه ورته وایم چې دغه کلیانې دي، یعنې کلید کنجیانې دي، ټولز یوه وسیله ده، وسیله. دغه بل سلاید هم چې هغه کو لاړ شو، دا هم یو ډېر مهم سلاید ده. او دغه مسؤلیت چې موږ په بل سلاید کې خبرې پرې وکړې، که دغسې موږ که مسؤلیت ډېر واخلو په یوه واقعه باندې، او د یوې واقعې یا د محیط سبب ګرځو، او که مسؤلیت وانخلو موږ د هغه نتیجه یو. په اشتهار کې زه پرې وغږېدو چې سوله په یو هېواد کې چې راځي، په یو ټولنه کې په دوه رقمه ده. یا موږ د سولې د سولو او د نورو د پالیسیګانو نتیجه یو سوله راسي، او یا موږ د خپل ځان د سرنوشت سبب وګرځو او سوله راسي. په یوه سوله کې موږ د محتاجي په حالت کې یو، په بله سوله کې موږ د سلام او فلاح په ساحه کې یو. نو که دا لږ نور وسپړو چې که چېرې موږ مالکیت د خپلو امورو په خپل لاس کې ولرو، او هغه استعدادونه چې الله تعالی راکړي د هغو نه په ښه توګه ګټه واخلو، نو موږ به سبب او نتیجه دواړه د موږ په لاس کې، یعنې موږ او خپل وطن کې سوله، امن، انکشاف او پراختیا غواړو په خپلو وسایلو او په خپلو مټو باندې. خو دا هغه وخت منځته راځي چې موږ رښتیا سبب جوګه شو، یعنې رښتینی استعداد او وړتیا د دې پیدا کړو چې موږ په خپلو مسایلو باندې هغه کنټرول رامنځته کړو، په خپل وسایلو باندې متکي شو، په خپلو منابعو باندې وکولی شو چې نتایج مرتب کړو. دا ډېر مهم سلاید ده، او په ډېر اسانه توګه باندې د سبب او د نتیجې هغه حالت ښیي. چې چېرې نور خلک تصمیم نیسي، لکه څنګه چې تر څومره کلونو کې سوي دي، نو د نتیجه بالاخره دغسې د هغوی د تصمیمونو او پرېکړو په نتیجه کې نتایج ډېر کته او پورته کېږي. رښتیا دغه بل سلاید هم ډېر مهم ده. زما په نظر خو ټول سلایدونه ګټور دي د داسې یو ژوند لپاره چې یو انسان هغه ژوند د ځان لپاره طراحي کړي، پلان یې کړي، ډیزاین یې کړي، د ډیزاین ژوند لپاره. دغه سلاید ښیي چې موږ اصلا د ځان، کورنۍ او د ټولنې په مقابل کې یو تدریجي صلاحیت لرو. موږ کولی شو چې خپل ځان کنټرول کړو، ځان ته تغییر ورکړو، ځان ته وده ورکړو، ځان ښکته بوځو، ځان پورته بوځو. دا ټول د موږ په کنټرول کې دي. اما موږ د نورو خلکو په مقابل کې نشو کولی، حتی د فامیل په مقابل کې موږ کنټرول نه لرو. موږ مدیریت کولی شو د کورنۍ هغه اړیکې او هغه محرکات چې په کورنۍ کې موجود دي، هغه موږ ښه ډول مدیریت کولی شو هغه وخت چې موږ خپل ځان کنټرول کولی شو.
او هغه وخت چې موږ کورنۍ مدیریت کو او ځانم کنټرول کو بیا په ټولنه کې نفوذ پیدا کولی شو. نو دا ډیره د موږ فوکس که په دغه حالت کې په دغه درو مرحلو کې په دغه رقم وي موږ کولی شو چې دغه ټولنې یوه ښه پخه خښ ته ووسو. او که دا چې موږ فوکس په داسې شیانو کې چې نه کنټرول کولی شو نه مدیریت کولی شو او نه نفوذ پرې لرلی شو نو هغه زیاده وخت ده د ما په نظر. مونږ تیر وخت کې هم دې باندې بحث کړی و چې که چیرې د یو ټولنې ډېر خلک د ځان نه بې خبره سي او ټول فکر او تصورات او انرژي او وخت په داسې شیانو باندې مصرفېږي چې هغه د دوی اثر هلته نشته، نو دا یو نوع احساساتي یا د هیجاني حالت کې زندگی ده چې زیاتره د ایګو دپاره تغذیه برابرېږي. یعنې تر څو ساده یو وهمي سکون راځي او موضوع کې بدلون نه راځي. نو هغه ساحې چې د موږ په خپل کنټرول کې دي او یا موږ خپل مسؤلیت لرو هغه د موږ له ارادې لاندې راتلی چې هغه د موږ خپل ځانونه دي، خپل ذهنونه او فکرونه هم دي. نو کله چې خپل ذهن او فکر او استعداد موږ په داسې شي مصرفو چې هغه نتیجه یا اثر نه اثر کولی شو نه مدیریت کولی شو او نه کنټرول کولی شو اما وخت په مصرفو. نو د دې تشخیص موږ ته پکار ده چې موږ په کومو شیانو کې خپل وخت او انرژي مصرف کړو. ډېره ښه خبره خو دا ده چې موږ په ځان سرمایه ګذاري وکړو یا د ټولنې په هغو برخو کې چې موږ په هغه باندې کنټرول لرو. دا د کنټرول خبره تا ډېره ښه وکړه. زه خو دا د شخړو مطالعه کې لږ ځان مشغول ساتم. یعنې هره شخړه د ځان په سطح او د کورنۍ په سطح مي خو دا د خپل ځاني کنټرول نه شروع کېږي، پیل کېږي. حتی دوه نفره که چیرې خپل منځ کې یا دوه مملکته که ډېرې غټې کړو همیشه د هغو برخو نه دا له کنټرول نه موځي او کنټرولېږي چې هلته هغه تصمیم نیونکي اړخونه دي چې هلته دوه نفره یا دوه د صلاحیت لرونکي خلک چې هغه موضوع کې تصمیم نیسي. که هغوی خپل ځان کنټرول کړي، خپل احساسات یې کنټرول کړل نو شخړه د دوی له کنټرول لاندې راځي. او که کنټرول نه کړل بیا د شخړې کې دومره قوت شته چې بیا دوی بیا کنټرول کړي، دوی له خپل اثر خپل ځان کې غرق یې او بیا داسې یو حد لري چې د خپل سیلاو په موجونو کې یا د خپل تحرک په موجونو کې ډېر خلک غرقوي. زموږ دغه ژوندی تاریخ دا ده چې د افغانستان د شخړو یا اختلافاتو بهیر څومره خلک غرق کړل، څومره یې ګوښې ته ویوړل. یعنې دا ناخودآګاه د شخړې د بهیر یا د تحرک یا د اختلافاتو د بهیر موجونه دي چې ځینې یې غرق کړل په ډېر بد شکل باندې او ځینې یې بالاخره ګوښې ته واچول. نو د دې مهمه مسله په دې کې پرته ده چې د ځاني کنټرول خصوصیات او له کوم چې پیل وشي څنګه وکولی شو چې موږ وړاندې لاړ شو. که چېرته موږ خپل ځان باندې داسې فوکس وکړو چې هغه کنټرول کړو، کنټرول د دې معنا لري چې د موږ وجود هم وده کوي، د موږ کردار هم ښه کېږي. چې د موږ وجود وده وکړي او کردار هم ښه شي موږ هغه د خنډ په مقابل کې غټېږو، ظرفیت هم زیاتېږي، خنډ موږ ته کمکای وبرېښي بعد له هغه نه بیا په هغه خنډ نه عبور کولی شو. او دا کنټرول درانی صاحب له تشخیص او پوهنې نه رامنځته کېږي. دغه سلایډونه ټول یو د بل سره ارتباط لري. څومره چې په یو موضوع باندې موږ او تاسو ډېره یې وپېژنو، خصوصیاتو باندې پوه شو، هغه د موږ له کنټرول لاندې راځي. یعنې هغه کولی شو چې په یوه خوا بله خوا یې اړو. دا کسبونه هم همداسې دي، عادي ده مهارتونه چې څومره یو څوک د وسیلې په استعمال باندې پوه شي هغه یې د کنټرول لاندې راځي. رښتیا هم دغه سلاید موږ څو واره بحث پرې کړی، هغه دا ده چې دا د عمل مثلث چې که چېرته د موږ دغه فورمول د موانعو د خنډ او د مقصد او د هغه پایله او هغه چې ازادي ده
دغه اړیکې یو د بل سره ښیي. نو که چېرته د موږ مقصد کم کوي، هغه موانع هم چې د موږ په لار کې موجود دي، خنډونه، هغه هم واړه وي، او د یو خنډونه چې تېر شو هغه نتیجه هم چې راکړي وړه نتیجه وي، ازادي هم وړه وي. که چېرته د موږ غواړو چې یوه لویه نتیجه د خپلو اعمالو نه واخلو، د موږ مقصد هم باید لوی وي، او مقصد هم چې لوی وي د دې توقع باید ونه لرو چې په لار کې به واړه خنډونه وي، خنډونه به هم لوی وي. د لوی مقصد د لاسته راوړنې لپاره لوی خنډونه په لار کې موجود دي، او بیا هغه چې مقصد هم راسي هغه خیالي منظره هم لویه منظره وي، ازادي هم لویه وي. د ازادي په تنهایی سره خو په ټولنه کې د انارشي سبب کیږي، اما ازادي بیا هغه وخت ګټه لري چې د مسؤلیت سره یو ځای توازن ولري. خو که چیرې مقاصد داسې مقاصد لوی مقاصد چې هغه د داسې یو ازادي سبب سي چې په هغلته د صلاح، سلام او فلاح او سولې او امن، د خیر او د خیر ښېګڼې، د خوشحالي او د پرمختګ سبب سي، دغسې یو مقصد جوړول، د داسې یو مقصد تعینول د یو داسې ټولنې لپاره چې له داسې مشکلاتو نه تېره سوي یا په مشکلاتو کې سره لاس په ګرېوان، نو د روښانه مقاصدو جوړول ستاسو په نظر څنګه دي؟ یعنې هسې مقاصد چې د هغه دپاره ډیزاین رامنځته سي یا کار رامنځته سي، خلک متشکل سي، د دې ګډوډ حالت نه ووځي چې خپله انرژي او خپل وخت په داسې شیانو مصرفوي چې هغه باندې نه اثر لري او نه د دوی په ژوند باندې اثر لري. نو دغه څو سلایډونه چې پاتې دي انشاءالله دغه سوال ته به جواب ورکړي. ډېره مننه. نو موږ په یو بل پروګرام کې په دغه موضوع باندې هم خبرې کړې وې، دغه د being او د doing لمنځ، چې دغه وجود او ذات، عمل او نتیجه د موږ چې شي لرو او چې شي نورو خلکو ته ورکولی شو، په دغه پورې اړه لري. ارتباط د سم ده چې ماضي او حال او راتلونکي په دغه رقم سره هغه موږ چې عمل کوو په د حال په حالت کې، اما د موږ وجود په هغه ساحه کې د ماضي په شکل ده، ځکه په ماضي کې موږ وجود جوړ شوی ده چې هغه په حال کې د موږ کردار کنټرولوي، او په راتلونکي کې هغه شی چې موږ یو پایله او حاصل ترې اخیستی شو لرو. نو که ماضي کې د موږ وجود له داسې شي نه جوړ شوی چې هلته ګوډې ماتې ډېرې، یا مثلا پوهه هم دومره ډېره نه وي، د کنټرول مهارتونه هم دومره نه وي، او د موږ مغز او زړه ټول د مبارزې په مکتب کې کته پورته شوی له 40-50 کلونو کې، او جګړې او ناندرې هم وهلي ښې ډېرې سره، نو دا خو د موږ ماضي تشکیلوي که نه؟ نو په دا اوس کې چې لګیا وي ډېر خلک چې لګیا دي مثلا، نو راتلونکي به یې څنګه جوړه شي؟ نو دلته دغه په عمل پورې اړه لري. عمل یا دا ده چې د ماضي ساتنه وي، او یا دا ده چې د ماضي تغییر او تحول وي. نو که له ماضي نه سړي دا یا یو ټولنې یو افرادو د زده کړې او د نوې زده کړې یو نتیجه ترلاسه کړي، یعنې وایي طبیب هغه ده چې رنځ پې تېري، نو دغه رنځونه چې تېري د خپل ځان د رغونې دپاره د یو لاره چې هغه لږ بدله ده له پخواني نه، خو هغه خو په پخواني مغز باندې نه کېږي، پخواني ذهن باندې، پخواني وسایلو باندې، بلکې پکار ده چې هم ذهنیت نوی شي، هم وسایل نوي شي، یا په بله بڼه باندې یو کار وشي. دوه شیان زه غواړم دلته ذکر کړم. یو دا ده چې یو لوی عالم ویلي دي چې هغه ذهنیت چې یو مشکل پیدا کړی ده، د مشکل د حل لپاره کفایت نه کوي، مشکل ته باید یو بل ذهنیت پیدا شي چې حل کړي.
دا ډیره غټه خبره ده په دې کې، یعنی هغه ذهنیت چې سبب د مشکل سوی په هغه ذهنیت باندې هغه مشکل نه حل کیږي. نه حل کیږي. نو دې لپاره داسې یو بل ذهنیت او بل وسیله یا بل عمل یا بل تګلاره پکار ده چې هغه مشکل پې حل شي. رښتیا هم بل مثال یې که زه راوړم، یوه ونه د میوې ونه که چېرته میوه یې خراب وي او ښه یې میوه نه وي، موږ په میوې باندې ډېر ښه کار نشو کولی. ما کولی شو هغه میوه واخلو، دغه کمپوست چې په زراعت کې کمپوست ورته وایي، د هغه نه یوه سره جوړه کړي او په قسم د نیوټرنټ یې د ونې ریښو ته ورکړي، کال ته بیا میوه ښه کېږي. دا یعنې دا یې طبیعي مثال ده. نو زه وایم چې په جګړه ییز ذهنیت باندې یا په وسله والو ډګرونو کې دغه چې دوی وایي چې موږ سولې ته ځو، یعنې سوله د جګړې او د جګړه ییز ذهنیت له لارې نه رښتینې سوله منځته نه شي راتلی. چې متاسفانه اوس هم ځینې د موږ ځوانان، ځینې د موږ ډلې په دغه تکرار کوي چې بس وسله راکوي، تجهیزات راکوي، لوجستیک راکوي چې موږ افغانستان کې جګړه پیل کړو او بیا به موږ بس داسې ګل ګلزار. خو یو شی دا درانی صاحب چې بعضې خلکو له دې جګړې نه هر څه ترلاسه کړي دي، هغه خو په همغه د شخصیت برخه هم ګرځېدلې ده، ځکه چې په دا دومره کلونو کې دې جګړې بعضې خلک اکثریت خو ډېرو تباهۍ او مصیبتونو سره مخامخ کړل، خو یو شمېر یې چې پرون او بله ورځ ځینې خبرونه خپاره شول چې د بعضو لویو سیاستمدارانو د سرمایه ګذارۍ خبرې وشوې د لویه کچه باندې، او دا معلومه شوه چې له جګړې نه یو محدود شمېر خلکو ډېر جګړه ییز اقتصاد، شهرت او په دنیا کې داسې یو حالت ته رسېدلي دي چې متاسفانه د دنیا دا دارومدار هم اوس په زور او په وسلو په دې سیالیو باندې روان ده، او نن سبا دا مصیبتونه چې په نړۍ کې دي دغسې یو وضعیت ښوونه کوي چې هلته ذهنیت د سولې او هغه خلک چې تصمیم نیسي ډېر ناوړه ذهنیتونه حاکم شوي دي. دې ته لودین صاحب دې ته باید متوجه اوسو چې هغه ګټې چې د جنګ له لارې نه خلکو راوستلي دي، د مادي نقطې نظر نه دوی ته ګټې رسېدلې، اما د معنوي نقطې نظر نه فساد هم ورسره یو ځای شوی. د دوی معنویات حالت د فساد کې دي، اما له مادي نقطې نظر نه یې ګټه کړې دي. یعنې هغه ګټه چې دوامداره وي، چې سسټینبل وي په انګلیسي چې ورته وایي، د داسې یو نامشروع لارې نه لاسته راوړل امکان نه لري. یعنې دې نه معلومیږي چې هلته دروني فساد یا هغه د شخصیتي برخه د انسان چې ده هغه فاسده شوې، هغه ذات تغییر خوړلی، ولو که ظاهرا د ډېرو پیسو، دارایي او ظاهري اسبابو، قدرت او صلاحیت څښتن دي، اما په انساني لحاظ باندې هلته دننه ډېر ستونزمن حالت رامنځته شوی چې ځینې خلک خو په دې یو نوع ړندښت کې واقع شوي چې هغه بله خوا بیا نه ویني چې د انساني اصلي شخصیت او اصلي فلاح او سلام او اصلي ثمر ته رسېدل. هغه څلور استعدادونه او نعمتونه چې دي: عقل، پوهه، خلاقیت او تصور، آزاده اراده او وجدان. وجدان هلته ډېر تخریب شوی ده، نو داسې معنا لري. نو په هر صورت باندې دغه فرمول کې څو شیان د آخر هغې زه غواړم ویم چې هدف، مقصد او خیالي منظره. یو هدف چې موږ تعیین کړو چې دا تعیین هم که ماضي شو، د هغه د لاسته راوړلو لپاره مقصد باید تعیین کړو، او د مقصد له لارې موږ کولی شو چې بیا هغه خیالي منظرې ته ځان ورسوو، هغه لرلید چې لرو، هر شی چې وي هغه ته ځان ورسوو. او د دې لپاره چې دغه مقصد موږ مخکې سلاید کې وویلې چې هر څومره مقصد لوی وي په لار کې خنډونه هم ډېر وي، او بیا نتیجه د هغه چې مقصد لاسته راوړو هغه پایله او حاصل هم زیات وي. نو موږ غواړو چې دغه موضوع ته په یو بل سلاید کې موږ په دې باندې غږېدلي وو چې د هغه خلک چې په اسلام باندې عقیده لري او مسلمان وي، د هغو لپاره د مقصد تعیین کول
خدای پاک ډېر اسانه کړي دي. ویلي دي په قرآن عظیم شان کې چې انسان د دې لپاره پیدا کړی چې عبادت وکړي. بیا دغه د عبادتو لیست دلته موږ هغه کړی چې ځینې عبادتونه ځینې فرایض دي، ځینې واجبات دي، هغه یې موږ ته تعین کړي دي. په قرآن شریف کې تعین شوي دي چې دغه فرایض تاسې باید دا احکام دي، دا تاسې باید وکړئ، دا تاسې باید ونه کړئ، او دغه واجبات دي تاسې باید ترسره کړئ. له هغه نه وروسته اعمال صالحه دي. په دغه کې دغه څلور نعمتونه چې هلته ویلي چې هغه عقل او پوهه ده، او خلاقیت او تصور ده، او آزاده اراده ده، او وجدان ده. په دغه کې کېدای شي چې موږ تعین کړو دغه ازادي موږ ته راکړې ده چې موږ مقصد تعین په کومه ساحه کې وي. موږ په څه رقم سره غواړو چې خپل نفقات پیدا کړو، په څه رقم سره د ټولنې او د نورو سره خیرات او صدقات وکړو، څه رقم تعلیم او تعلم لاس راوړو، څه رقم مساعدات وکړو، او تعاون علی البر او خدمات او نور حسنات په څه رقم سره وکړو. ځینې خلک امکان لري دوی تعین کړي چې موږ غواړو د طبابت له لارې دا کار وکړو، ځینې یې وکړي د انجینري له لارې نه، ځینې یو د معلم په رقم باندې کار وکړي، ځینې په بله ساحه کې یو مسلک پیدا کړي، ځینې وایي چې زه د دهقاني له لارې کوم، ځینې وایي زه د موټرواني له لارې کوم. دغه ساحه کې موږ ته ازادي راکړې ده، ازادي هم راکړې او تصور هم راکړی او خلاقیت هم راکړی چې تعین یې کړو چې موږ د کومې لارې نه دغه عبادت کوو. یو شی د نوراني صاحب ډېر واقعا دا خو ډېره ښه روښانه نقشه ده، خو ماته په دا بل خوا کې یو څه لیست ذهن ته راغی چې عبادات یو عام لفظ ده چې فرایض او واجباتو دا سلسله چې تاسو د لاندې ذکر کړله، بل لاس کې هغه شیان چې ونه کړو هغه هم دي چې محرمات دي او مثلا مکروهات دي، مفسدات دي، او دغه شیان چې سبب د دې کېږي چې هلته په خپل د موږ په وجود کې او د باندې په اعمالو کې اثر راځي که نه. دا قرآن عظیم شان کې چې یو مبارک آیات کې وایي چې ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. نو دا د موږ د نفس د ننه پس له تسویې نه داسې یو استعداد په انسان کې شته چې کوم شیان وکړي کوم شیان ونه کړي، داسې د انتخاب قوت شته پکې. او بل داسې تاسو د ډېر ښه د یو هدف په لوري باندې د یو منظرې ترسیم چې هغه شیان چې سړی کولی شي کوم شیان دي، داسې تیارې کې موږ نه یو پاتې شوي. د اسلام په دین کې ټول شیان روښانه واضح شوي او بار بار ذکر شوي. مثلا د والعصر په صورت کې د یو مقصد او پلانګذاري هغه عمده کارونه ویل شوي دي، څلور کارونه یې ښودلي دي چې والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی دا یا مثلا موږ دعا کوو کنه چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نو دغلته دا نتیجه چې موږ ته وایي چې نتیجه دې موږ هم له مشکل یا ستونزمن حالت نه خلاصون ده چې هلته تمثیل په عذاب النار ده، و هغه د حسنات چې د موږ خلاصون ده، دواړه دي. نو یو موږ یو د روښانه مقصد لپاره په دنیا کې که چیرې دغه مقصد روښانه وي موږ ته، نو زندگی ډېره سخته نه ده. رښتیا هم نو د دې لپاره چې دغه کارونه وکړي او هغه مقصد چې موږ تعینوو د هغه لپاره صحیح کار وکولی شو. دغه بل سلاید هم موږ په دې باندې کار کړی وو، او هغه دا ده چې موږ دلته په حاضر حال کې یو، او هغه د پخواني سلاید نه هدف، مقصد او خیالي منظره موږ تصور کړی چې دلته ده. موږ غواړو د حال نه موږ خیالي منظرې ته ځان ورسوو، او د هغه لپاره چې ځان ورسوو موږ انضباط ته ضرورت لرو چې په لار کې
مختلف موانع راځي او مختلف غلطه لار موږ ته خلک راښيي، خلک یا شیطان یا ابلیس هر رقم باندې چې وایي، یا د موږ نافهمي یا د موږ کافي اندازه معلومات نه وي، د دې لپاره چې په غلطه لار لاړ نه سو، د هغه لپاره انضباط ته ضرورت ده. نو دا اهدنا الصراط المستقیم چې موږ وایو د مقصد په لوري باندې، خو دلته بیا دا دوه لارې دي، منحرف کننده لارې که نه؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نو دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین علما رقم تفصیلی خو په هر دوره د زندگی کې یا په هر مرحله کې یا په هر ټولنه کې دا ممکنه ده چې سړی له خپل صراط مستقیم نه چې منحرف سو، نو هغه به په هغه دواړه شکلونه، یا به د کبر و د خودخواهي پلوه انحرافي، او یا به د ناپوهي له یعنی یا ناپوهي ده چې د اعمال صالحه نه موږ خبر نه یو، او یا د منکرات دي او پیدا چې په یو لار باندې ځو هغه شیان چې نه دي دغه نه موږ معلومات نه لرو او کوو، یا ورته معلومات لرو خو لار ورته جوړو ځان خلاصو واسه د خپلو ګټو شخصي ګټو لپاره. نو انحراف له خپله منظرې نه له اصلي مطلوب وضعیت نه په لاره کې دغسې لارې راځي. او دا صراط المستقیم تمثیل همداسې په شریعت کې اسلامي لارښوونو کې همداسې سوی ده چې په لارې ځې نو څنګ د لارو کې همداسې د انحراف لپاره داسې رنګه رنګه لارې هم شته چې خلکو ته بازي ورکوي یا فریب یا غفلت له اصلي حالت نه منحرفتوب کې راځي. نو د دې لپاره چې دا شیان وشي او په قسم د فرد موږ وکولی سو چې هغه خپل مقصد او هدف صحیح تعیین کو، دغه لپاره موږ یو تمرین پیشنهاد کوو چې دا تمرین دلته په دې غربي ټولنه کې، په غربي ټولنه کې هم خلک په مختلفو درجو بریالي دي یا ناکام دي یا رقم سي دي، د هغه خلک چې ډېر په ژوند کې بریالي دي یو څه رازونه پیدا کړي دي، کوم رازو باندې دوی کشف کړي دي چې هغه تطبیق کړي، بیا دوی بریالیتوب ته رسیدلي، هغه ساحه فلاح او سلام ته رسیدلي دي. نو موږ غواړو ځینې دغه رازونه د دوستانو سره شریک کړو. د دې نه وروسته به په دغه راتلونکي پروګرامو کې په دغو رازو باندې خبرې کوو چې یو راز به نن موږ ورکو او په نورو پروګرامو کې به بیا نور رازونه ورکو. یعنی مطلب له دې مثال نه چې وروسته ذکر کیږي د یو شمیر په ظاهري اسباب یا په معنوي اسبابو کې د یو شمیر ډیرو موفقو کامیابو بریا ته رسیدلو خلکو د تجربو نه یا د هغو د حاصل نه څه ژوندي مثالونه ورکو غواړو چې دا معمولا په بعضې جوامعو کې د ډیرو کامیابو موفقو خلکو په ژوند یا له مرګ نه وروسته د هغوی په اړه خبرې کیږي چې دا سړی چې دیجې ته رسېدلی و کوم خصوصیات یې درلودل. مثلا کورنۍ کې موږ مخکې وویلې چې کورنۍ کې څنګه وضعیت و، له ملګرو سره په کار کې څومره څه وضعیت و، ځان سره څنګه وضعیت ټولنه کې څه و، ځان یې څومره کنټرول کړی و، کورنۍ څخه مدیریت کړی و، په ټولنه کې څه نفوذ لري، څنګه میراث تر نه پاتې سوی، یعنې مثلا څه تر پاتې دي. یعنې دا یو ښه مثال دی، یعنې که چېرې څوک وکولی شي. او مشکل خو په دې کې د مخکې له دغه چې هغه مثال ته لاړ شو، زه د خپل وطن په اړه د تعلیم او تربیې او د تحصیلاتو د مدارسو د دې په اړه همداسې یو رقم مخکې تاسو ویلي چې الله تعالی خو موږ ته د ژوند ټول مقاصد روښانه کړي دي، خو په هغو مقاصدو باندې د تګلارو دپاره موږ ته څه اختیارات راکړي دي. باور وکړه چې دغه شیان په مکاتبو په مدرسو کې په مفصل توګه د یو بحث لاندې نه دي نیول شوي. زموږ د ولس ډېر خلک د ژوند تر پایه د خپل ژوند په مقصد باندې نه دي خبر، یا د ورځني ژوند چې د هره ورځ خدای تعالی یو چاته ورکوي د ورځني ژوند په مقصد او فرصتونه چې هلته موجود دي په دې باندې نه دي خبر. نو که څوک په خپل مقصد او د خپل ژوند په مقصد باندې تر اخره د ژوند د پوه نشي،
نو دغه ژوند به څه رقم وي که نه دا د ما یو زیاده د ژوند او لودین صاحب دا مو وایم ما خو په خپلو څېړنو کې زه په دغو ساحو کې دلته په تورنټو کې خلکو ته پروګرامونه جوړوم د ما څېړنې داسې ښیي چې حتی په دې غرب کې په دغه ټولنې چې حالت د فلاح او سلام ته نږدې سوي دي په هغو کې هم تقریبا 95% خلک د خپل ژوند په مقصد باندې نه پوهېږي خو در حالې چې یو د تبارک الذي په یو مبارک آیت کې چې الله تعالی مهرباني کوي چې الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا دا احسن عملا د انسان نتایج That's the key word. دا کی ورډ د مرګ د زندگی د اصلي ابتلا مقصد د انسان په مخ ځمکې د ډیر بهتر او احسن عمل مدعا ده نو احسن عمل ټاپ ښه عمل ده اصلا داسې یو څو ورځې مخکې د جمعې په لمانځه کې یو نفر د البرټا نه راغلی و خبرې یې کولې ډېر داسې په دقت سره ما فکر ورته وکړ او د ده په خبرو کې د داسې وویلې چې اسلامي نړۍ یو لوی مشکل یې دا ده چې خدای پاک موږ ته کتاب را لېږلی چې دا د تاسې هدا دا د تاسې ګاید ده دلیل هم ده په دغه باندې به تاسې ځئ په مخ دغه تاسې ته لارښود ده دغه کتاب هدى للمتقين هدى للناس هم ده یعنی د ټولو انسانانو لپاره پیغام ده ټولو انسانانو لپاره ده اما په اسلامي نړۍ کې دغه 80% خو هېڅ بېسواده دي نو دوی نه پوهېږي چې دغه دوی مسلمانان دي خدای پاک څه شي هدایت ورته رالیږلی دغه 60% چې دوی ویلی سي کتاب قرآن کریم لوستلی سي 10% په معنا نه پوهېږي وپوهېدې او هغه باقي 10% چې په معنا باندې پوهېږي په معنا باندې موافقې ته نه رسېږي یعنې په اختلاف کې راګیر سوي نو د موږ د امت لوی مشکل همدلته ده اما د دې لپاره چې په فردي ډول باندې موږ خپل مقصد وکولی سو تعین کړو موږ به یو څو تمرینونه دوستانو ته وړاندیز وکړو پیشنهاد به وکړو چې یو تمرین نن کوو مهرباني او هغه تمرین دا ده د موږ وخت هم اوس یو څو دقیقې پاتې دي چې دغه یو تمرین لپاره ښه ده نو دوستان کولی شي چې له دې نه زده کړي بیا په خپل وخت کې چې وخت ځان ته پیدا کړي امکان لري 1 ساعت 2 ساعته دغه تمرین ته ضرورت وي بیا هغه وخت ځان ته تعین کړي بیا دغه تمرین وکړي دغه تمرین به داسې کېږي چې دا تمرین د سلم زیږدیز ویناوې دي دغه عنوان ده چې دلته ډېرو خلکو چې ډېر بریالي دي دا کار یې کړی ده یعنی بین‌نهایت صدمین سالروز ولادت سلیزه یعنی خپل د سل کلنۍ د تولد سل کلنۍ محفل کې په څکل ویناوې کېږي اوس به ځینې شیان ورته ذکر کړو اول دا ده چې د سکون او ارامي په حالت کې سړی کینی د دغه تمرین لپاره فقط داسې چې څوک د تاسو په مداخله ونه کړي داسې قرار لکه یو تلقین چې کوي د عبادت په وخت کې چې څوک مداخله ونه کړي څوک اخلال ونه کړي داسې یو حالت کې آرام کینی یعنی مراقبه وکړي فکر جمع کړي فکر جمع کړي بیا دغه څو حالت راځي سترګې پټې او زور نفس وکاږي سترګې پټې کې یو 2-3 واره چې داسې ښه آرام سي دغه تمرین بیا دغه لاندې منظرې تصور وکړي دغه منظره داسې منظره تصور وکړي بعد دې چې آرام سي داسې یو منظره تصور وکړي چې په هغه کې د ده صحت عالي ده د 100 کالو ده اما صحت یې اوس هم عالي ده
او د دې د سل کلنۍ لپاره یو محفل کورنۍ او دوستانو او همکارانو جوړ کړی ده. دی هغه په انګلیسي ورته وی آی پی ده، دی د دغه محفل میلمه ده، مصر میلمه ده، هر دغه محفل جوړ شوی ده. بیا دا ټول سترګې پټې دي او دی فکر کوي په هغه کې کورنۍ دوستان او همکاران ټول حاضر دي دغه مجلس کې. د اول راځي چې په دغه مجلس کې 3 نفر غږیږي، هر نفر د 2 دقیقو لپاره غږیږي. 2 دقیقې وخت یې ورکړی چې وغږیږي، ویناوې کوي. د کورنۍ یو غړی هغه امکان لري د تا ورور وي یا د زوی وي یا د لور وي یا د لمسی وي، د کورنۍ یو غړی غږیږي د تا په باره کې. او یو دوست، یو رفیق د تا کالو کالو د تا سره رفاقت کړی، دوستي کړی ده، هغه غږیږي. او یا هغه د تا کې د څه کار کوي یو همکار ده، هغه هم راغلی ده، هغه ته هم وخت ورکړی چې ته هم وغږېږه، دی هم وغږېږي د تا په باره کې. دغه د 3 ساحو نه به د ده د ژوند په باره کې خبرې کېږي. د کورنۍ غړی به وایي چې دی د کورنۍ څخه یو مشر و، یو غړی و، یو ورور، پلار، لمسی، نیکه، څه رقم سره ژوند کړی ده. یو دوست وایي چې د خلکو سره څه دوستي کوله، څه رفاقت کوو، څومره متعهد و دغو شیانو ته. او هغه همکار به په دې باره کې وغږېږي چې د ده څه خدمت کړی، څه وظیفه یې اجرا کړې، هغه مسؤلیتونه چې ورکړی شوي په څه رقم سره یې ادا کړي دي، دغه باره کې به غږېږي. نو دی د داسې تصور وکړي، تصور وکړه چې هر یو څه وایي. نو دی د ځان سره اوس تصور وکړي، هغه خلاقیت او تصور، هغه نعمت چې موږ 4 نعمتونه چې په یوه کې د هغه نه استفاده وکړي چې دغه د کورنۍ غړی د ما په باره کې باید څه ووایي، خپل ذهن کې هغه وینا جوړه کړي. او دغه دوست او رفیق د ما په باره کې باید څه ووایي، او هغه همکار د ما په باره کې څه ووایي. په خپل ذهن کې دا شیان برابر کړي، بعد له هغه نه سترګې لوڅې کړي او د هر یو لپاره وینا، هغه وینا یې ورته ولیکي. یعنې دا ټول 2 دقیقې، یعنې یوه صفحه کېږي. یوه صفحه کې دی وایي چې د کورنۍ غړی داسې وینا وکړي، دوست داسې وینا وکړي، او همکار هغه د کار نفر داسې وینا وکړي. بعد له هغه نه 4 ساعته وروسته دا چې ولیکي، زر زر یې ولیکي، په قسم د چټل نویستي ورته وایي، ولیکي، بیا یې کېږدي 4 ساعته په یو ځای کې کېږدي، نه ورته ګوري. 4 ساعته وروسته یې بیرته راواخلي او بیا یې پاک نویستي. ځینې امکان لري ځینې لغتونه هم تغییر وکړي، د جملو هغه ساختار هم تغییر وکړي، او فکر هم ورته واضح شي، هغه اصلاح کړي، په قسم د یو ژوندي سند باندې دا وساتي، او بیا مطالعه کړي. د دغه سند په منځ کې رازونه دي چې د ژوند مقصد څه شي ده. خدای پاک هغه راز ورښیي هلته چې د تا د ژوند مقصد داسې ده چې که ته 100 کاله ژوند وکړې دغه کارونه به کوې. په آخر کې د کورنۍ داسې فکر د تا په باره کې کوي، دوستان د داسې فکر د تا په باره کې کوي، او همکار د داسې د تا په باره کې فکر کوي، او بیا په هغه باندې عمل وکړي او هغه خپل لارښود وګرځي. دې کې خو ډېر رازونه دا اوس هم لږ در ماته لږ معلوم شو. دا معنا چې اول انسان چې دا الله تعالی داسې یو قدرت او صلاحیت باندې پیدا کړی ده چې دی دغه تصور او تجسم د آینده کولی شي. دا استعداد نه څنګه ګټه واخیستل شي اوس چې د ژوند د مقصد لپاره؟ ځکه چې ژوند خو معلومه نه ده څو وخت ختمیږي، خو فرضاً 100 کلو کې دا 100 دلته مېس نو 100 کاله بعد چې داسې یو مراسم که نیول کېږي، دا 100 کاله مزل چې موږ وښلی د څنګه وښلی، دا خو هلته نه کېږي چې په هغه 100 کلو کې. ځکه چې موږ اوس باید یو ویژوالایزیشن یا تصور د خپل ژوند لپاره وکړو، خپل مقصد وټاکو، هدف داسې ده چې موږ
د ژوند مقاصد همدا اوس هم هر څوک چې هر چیرته یاستو په هر موقعیت کې یاستو د ژوند لپاره دغسې یو 15 دقیقې ځان ته وخت ورکړو چې د ژوند لپاره مقاصد وټاکو. که چیرې مقاصد وټاکو او هغه بیا دغسې داسې ځای ته رسېږو چې موږ څه رقم شی له ځانه جوړ کړو یا څه وکړو، نو دا ډېر مهم یو د غټې پلان ګزارۍ دپاره یو شی ده، یو لوی تمرین ده، دا یو ډېر مهم تمرین ده. لودین صاحب که زه درته ووایم د دغه نه چې زه خبر شوم، یعنې 15 کاله کېږي چې زه له دې نه خبر شوم او دغه تمرین ما کړی ده. دا تمرین ما کړی ده او زه ته څو کاله کېږي چې یو بل سره پېژنو، امکان لري داسې فکر وکړي چې که دغه تمرین ما نه وای کړی، دغه رقم سره اصرار چې زه په دې ځینو شیانو کوم تا به نه و لیدلی د ما په ژوند کې. اما چون هغه شی چې ما لیکلي وو د ما مقصد یې تعیین کړي چې زه باید دغسې کارونه وکړم. یعنې هماغه یو ګایډ یو رهنما شوست انسان ته. نو دا د هر چا دپاره یو اسانه د ژوند نقشه تعینولو لپاره دا ښه تمرین ده او کیدای شي چې زموږ دوستان، ملګري، وطنوال او زه به هم انشاءالله دا کار کوشش وکړم چې ویې کړم. او دا هغه مخکې څو قدمونه چې موږ او تاسو واخیستل، دا د الله تعالی هر انسان د یو مقصد په لوري دنیا ته رالیږلی ده او هغه انسان که هر څومره د الله تعالی له هغه مقصد نه چې موږ ته یې لارښوونې کړي په هغو باندې ځان منطبق کړي، د هغه سره ځان عیار کړي، نو نه تنها خپل ژوند دی بلکې شاوخوا ژوند به روښانه کړي. دغه تمرین لودین صاحب د ما په دغه کتاب کې ذکر شوی او تشریح شوی چې په څه رقم سره یې وکړي. کتاب د زعامت مقام په دغه کې ذکر شوی. دا کتاب ما 8 کاله مخکې لیکلی او دغه موضوع مې ښه کې تشریح کړی. نو اوس پیشنهاد څنګه ده د خپلو وطنوالو، د خپل مینهوال چې دي، که چیرې حد اقل موږ او تاسو 500 یا 600 شاوخوا کې د دې پروګرام لیدونکي اورېدونکي دي، که وخت ورکول شي ځینې دوستان بیا د خپلو دغسې یو تمرین نتایج له موږ سره شریک کړي. شریکي کې ډېر به ښه دا به موږ د افتخار وي چې دوی وکولی شي د موږ سره شریک کړي. دا په خپل هم یو جرأت غواړي. نو که ټول مسایل خپل شریک نه کړي، صرف دومره ووایي چې ما دا تمرین وکړ او ما د خپل ژوند تګلاره ما ته راز معلوم شو، ما ته راز معلوم شو، دومره ووایي. نور ډېر تفصیل موږ نه غواړو له چا نه، منتها هغه څه چې ده لیکلي په دغه طریقه باندې جوړ کړي او ځان لپاره یې وټاکي دا شی. لودین صاحب هغه خلک چې زه کوچینګ ورسره کوم دوی دا تمرین کوي، بیا هغه خپل چې لیکلي ما سره شریکوي او زه ساتم، ځکه ما ته کومک کوي چې زه په څه رقم سره د دوی سره همکاري وکړم، په څه رقم سره د دوی پشتیباني او ملاتړ وکړم چې دوی زر خپل هدف ته ورسیږي، هغه مقصد ترلاسه کړي. هو دا خو ضرور په دې ده چې یو څوک یو مقصد وټاکي، د هغه ته د بیا د رسېدو لپاره هغه وړتیاوې پکار دي یا بعضې شیان چې څوک مرستې ته ضرورت لري. څنګه یعنې د عادي مقاصدو د جوړېدو لپاره هم زه دلته ماشومانو ته په یو ځای کې کله کله ورسره کښېنم، درس ورته وایم، ډېر واړه واړه ماشومان هم دي. نو کله پوښتنه ترې کومه چې ته نن مسجد ته یا مدرسې ته څه دپاره راغلی؟ وایي زه وایم چې زه دا قرآن عظیم شان زده کړم. ښه همالته خو ډېر ښه ځای ته او د ښه مقصد لپاره راغلی. نو بیا وایم ستا خو دا ښه د مقصد دی ټاکلی دی، نو دې لپاره به ته څومره وخت کوشش به کوې؟ وایي زه کوشش کوم، بیا زه وعده ترې نه اخلم چې ښایي زه تا ته په دې شرط سره در سره مرسته کوم چې ته هم په دې دا درس نه هېر نه شي دا مقصد او همیشه ویښ اوسې. رښتیا هم دغه شی ده. یعنې ډېرو وړکینو نه د ژوند لوی مقاصد که تعین شي او مرسته ورسره وشي، فامیل یې، مکتب و مدرسه او مشران، نو دا به په ټولنه کې د بدلون لپاره لارې او نښې جوړې کړي. او دا داسې ده چې هر نفر دا تمرین کولی شي په هره ساحه کې چې دوی وي،
حتی که د فلاح او سلام ساحې ته هم رسېدلي وي دغه تمرین وکړي هغه شیان چې دوی کړي دي په اصطلاح they will be validated مستند بشي چې و دا کار ما کړی ځکه زه دې نتیجې ته رسېدلی یم یا ما دغه کار نه دی کړی ځکه ما ته په لار کې خنډونه پیدا شوي دي لا نه یم رسېدلی دغې مرحلې نو په دې مرحله د زندگی کې فقط یو خبره نه ده چې موږ دا ولسونه دی یو مناسب لوی روښانه مقصد په لوري باندې متحرک کېدل او دغه مقصد ټاکل ځکه چې په یو ټولنه کې وبخښئ بې مقصده زندگی کول موږ له محتاجي نه باسي او رښتیا هم او که دغه تمرینونه چې موږ وړاندې کوو نن او د راتلونکي هفتو کې پلان لرو چې انشاءالله نور تمرینونه به وړاندې کوو نور سیستمونه به تشریح کو توضیح هدف دا ده چې دغه خلک چې تعقیب کړي دوی به داسې پاخه سي چې هغه د دوی وجود او ذات لوی سي ظرفیت یې ډیر سي او په قسم دی یو پاخه عنصر د ټولنې باندې چې دوی سبب وګرځي په ټولنه کې نفوذ ولري کورنۍ ښه مدیریت کولی شي او ځان هم کنټرول کولی شي دغسې یو حالت ته ورسیږي چې خپله ټولنه حرکت وکړي د محتاجي له ساحې نه د خودکفایي ساحې ته نو بس دوستان به رخصت کو د جمعې ورځ دلته په افغانستان کې خو خلاصه شوې ده دلته شروع ده نو خدای دې وکړي چې دوستان دغه تمرین وکړي د ځان سره او بیا راسي د موږ سره دلته کامنټونه وکړي په دغه پروګرام کې په فیسبوک کې دغه پروګرام به موږ انشاءالله یا سبا یا بله ورځ به په یوټیوب کې هم وي او د نورو دوستانو سره چې شریک کړي چې هغه هم دا تمرین وکړي هغه متل دی ذره ذره دریاب جوړیږي قطره قطره دریاب جوړیږي که هر نفر یو 3-4 نفر د ځان سره راولي او دغه تمرین وکړي او د ژوند مقصد رازونه ورته پیدا شي او بیا د نور تمرینونه بیا تعقیب کړي چې لا موږ نه دي تشریح کړي امکان لري د دوی ټول ژوند تغییر وکړي او رښتیا هم نو کار په ویلو نه وروسته په کولو باندې اجرا کیږي او ډیره مننه درانه صاحب ښه پروګرام الله تعالی دې د خیر او د فلاح ذریعه وګرځوي وخت ولرئ وطندارانو هر چیرې سیاستئ نیکې شیبې او فلاح او سلام په لوري متحرک ژوند غواړو ټولو ته تر بلې هفتې پورې د خدای په امان السلام علیکم ورحمت الله